خو ناڅاپه خو تاسو دوبۍ ته نه یې تللي که نه نه خامخا بیا خو به لکه دې منځ کې به تاسو څه بل څه کړي چې ته به نوکرۍ ته اپلای کړي د تعلیم نه پس چې کوم دی بیا زه دوبۍ ته لاړم ښه هلته کې الریډي زموږ چې ترونه کوم هغې 77 نه په دوبۍ کې وو 77 نه ښه نو بس هم تیار روزګار و دفتر و پای کې به موږ تر څنګه ناست شو د هغه څه مو زده کړه کوله د روزګار حوالې سره او بیا موږ ځان ته خپل ټرانسپورټ په 2003 کې سټارټ کړو ښه د ټرانسپورټ پیډ سره وابسته یو او هلته کې د ټرانسپورټ روزګار لرو په موږ سره زیاتره بسونه دي او په هغې کې د پاکستان د مختلفو علاقو خلک په روزګار دی ښه صحیح ده نو دا تقریبا څونه موده یې تېره کړه هلته په دوبۍ کې زما وشولو 99 کې زه دوبۍ ته تللی یم په جولای 99 کې نو کم از کم 6 کاله زما برابرېږي په اماراتو کې چې ژوند اوس بیا هغه ټیک ټاکر په شانونه چې عمر هم څونه دی 27 سال نه زما خو اصل کې 82 پیدایش دی او 98 میټرک دی او نو دغه زیات عمر ما باق تېر کړو ځکه ما 6 کاله پېښور کې سبق کې تېر کړم او بیا دا 6 کاله 32 سال لکه ما په خپل ژوند کې ایله هغه بچپنه هغه په شعرو کې تېره کړې ده بیا خو زه ټول بار وم تر اوسه پورې هغه سلسله روانه ده او دلته لکه چې راشو لکه د میلمه په حیث باندې په دې علاقې ته راځو بس میاشت دوه تېر کړو بیا هلته اوس میاشت دوی مخکې راسره بچي په دوبۍ کې وو هغوی دلته ژوند کولو نو چونکې زموږ په پاکستان ته راتګ ډېر کم وو 10 ورځو به رالو 15 ورځو اوس بچي دلته دي نو اکثر میاشت نیمه دلته تېرو میاشت هلته تېرو داسې ځو راځو په دې دغه طریقه باندې ژوند دی روان دی بس صحیح ده